بسم الله الرحمن الرحيم وإن وجدها أكثر من الزراع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع. یو سړی دی او کپڑے خرڅ کړل یا ځمکه خرڅ کړل په دې شرط باندې چې دا سل غزاده د ځمکه او په سل درهم باندې ده صحیح ده، یا دا کپڑا لس غزاده او هر غز په یو درهم باندې دی، بس شاته واغستله چې صحیح ده سل غزاده ځمکه سل درهم دیواله، سل غزاده لس غزاده کپڑا لس درهم دیواله او ځمکه او کپڑا دی واغستله. چې هغه کله ناپله نو هغه ډیره وا، دا به د مشتری لپاره وسی. بای با وزلتا چنګ چنګ نه کوي، خاصه دا خوريره د شابه نور پیسې به سراګه پوه شي به دسی بنوي. وان وجدها او کوچری بیا مندلا دی مشتری دزمکی لرا یا دی کفری لرا اکثر من الزراع الذي زیاده د هغه غزونو سماهو چې مسما کړي واغی لرا په کوم غزونو چې لږ غزه یا سلګز زمکوا نو فهیا د قضیه زمکوا للمشتری د مشتری د پاروي ولا خيار للبائع او خيار اختیار باندې د بائع د پاره بدی کې پوه شي به پوه نشوي لکه. وإن قال بعتكها على أنها 100 زراع ب100 درهم كل زراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بصحتها من الثمن وإن شاء تركها. دقه زبوري بلا مسله کوي هغه دا یو سړی ځمکه خرڅ کړله او وی ویل چې دا سل غزاده خو ګوره دی کې هر غز په یو درهم دی. پری په شو نه زما دا پټه زو هم چې لکه دا الیاس مونږ دا سل غزاده خو هر دا ټول خرڅوما او سل غزاده او هر غز پکې په یو درهم باندې دی چې تا واغستله زمانہ نو الکه دا حکم وختله 15 کم سل غزا وختله نو کو ساخو خی 15 پکې کمی راکا کنه 15 پکې کمی راکا او داس مکواله او کو ساخو خی چې ته زما خو سل په کار زما خو 15 کم سل باندې کار نه کیږي نو بس دې څه کوړتا میخلا ٹھیک شو. او کو شرط ډیر وانه بیا کو شرط ډیر وانه بیا وڅ کوي نو بیا مشتری په اختیار باندې بیا کو خو خدي نو ټوله باندې ټوله 110 غزا وختره نو 110 درهم براکي او کو خو خدي نه چې ما څو لري پیسې نشته بس بیا پس حقا بیا ختمه کزه کوړه پریور رسیدلې دغه خبر راځي ښا. نوای وان قالا کو چرته ویل دي خرڅون کی لزمکه دي خرڅون کی ویل بیعتو کها در خرڅ میکړه پتا باندې د ازمکه على انها پدې شرطانی چې یقینا د ازمکه وا 100 زراعین سلګزوی ب 100 درهم پسل درهم باندې خو تفصیل وکړو چې کل زراعین بدرهم هر یو غزا په یو درهمی فوجدها نو بیا مستلا دی مشتری د ازمکه لرا ناقصه کما 15 کم سلوا فهو دا مشتری چې د اغستون کې بالخيار په اختیار باندې د انشاء کو هغه شی خزهان وارث د ازمکه لرا بحصتها فایسا د ازمکه باندې من الثمن د قیمتنا یعنی 15 به کم ورکی کنه د ازمکه دی خپل حصہ ورکی د قیمتنا. و ان شاء کو خواهشینو ترکها فریق دی دی لرا اختیار دی وتا چې زه ما خو سلغه سره د 15 کم د زین علامه. و ان وجدها کو چریبیا من لازمکه زائده دیرا لسلفاسا سلغزوا نو کان المشتری به اغستون کې بالخيار په اختیار باندې انشاء کو خوشي اخذ الجميع وادخل ټول ازمکا كل زراع هر یو غز به درهمینا په یو درهم
و ان شاء کو خوښ نو فسخل بیا ختم دي کی دا سودا دې په لور شولای اوس بل مسله کوي ماهر مولوی صاحب تاسو سره یو تان دی تاسو سره یو تان دی صحیح شو او تا ویل چې دا تان دی کې لس جوړی دي دې تان کې لس جوړی دي او په 100 روپۍ خرڅوما په 100 درهمه نو هر جوړه په څو باندې رااله چې پتان کې لس جوړي او ټول تان خرڅوما په لس په 100 رانی نو جوړه په څو رااله په لس په جوړه رااله څه ګټه وړي وته چې دا تان دې په دې کې لس جوړي دي او هر جوړه په صدا په ټول تان په 100 په لس جوړي به کې نسوب کېرال لس په 2500 ها سیدا پدې کې نما واستلا ماهر مولوی ته ویل ما ویل چې وځه پیسې والا 100 روپۍ او وستان راکا لس جوړي بکیری او هر جوړه کې لس غزري ټیک شو ما چې اوس په لږه ناپ می چې وکړو نو کم وا سیدا اته غزوا نه اته جوړي وي نو دلته 100 روپۍ ورکوما 80 به ورکوم دا دوه جوړو پیسې ودی څه کومه کټ کومه پوه شئ دا دوه جوړو پیسې ودی کټ کومه ځکه جوړه په 100 روپۍ ده کنه دوه جوړو 100 روپۍ کیږي شل به کټ کم 80 درهم به ورکم دلا او کو چرته زیات ونو بیا فاسده مکمل بیا فاسده شول بیا ښه ولی مبيع کی سر علی جهالت راله ولو قالا کو شرطی ویل دی خرڅون کی بیعتو منکا بیعتو در خرڅ می کو منکا پتا باندې منکا معنا علیکا منکا معنا علیکا من په معنا د اعلی سره دی ولو قالا کو شرطی ویل دی خرڅون کی بیعتو ما در خرڅ کو منکا پتا باندې هذه الرزمه داتان رزمه تان على ان پدی شردانی چې یقینا داتان با 10 اسواب لس جوړی وی بمیات درهمین فصل درهم باندې کل ثوب هر جوړه شدا بیا 10 فلس شلا پاین وجدا کوچری بیا مستلاد لرا یتان لرا ناقصتن کم اتا یا نه جوړی وی نو جاز البيع بیا هو جائز دا بحصتی پیسره دی باندې دی پیسه باندې قیمتنا بزاغی قیمت به ورکی کنا و این وجدها کچری بیا مستلدی دیتان لرا زائدتن زیاده یولس و دولس گزوا جوڑی وی یولس و دولس جوڑی وی نفل بیع فاسد ببیع فاسد شلا ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه بلا مسئلہ کئی رکا الیاس مونی سے افستا کور دے او ته دا کور ز په 10 لک روپۍ باندې خرڅوما زدر لما 10 لک روپۍ مې درلې شرا کرا کور دی صحیح شو ځوان راځي شو بدی باندې خو چې بدی کې کما بادي دا بدن ورانه چې اوس مخته یا دیوال نورانه نه دا دیوال نه په کې داخلي ښه د کور په خرڅولو کې وا دا بنا د آبادی صحیح دا بنورانه ومن باع او هغه چا چې خرڅ کو دارن یو کور دخلانو داخل بی بنا او هدی آبادی فی البیع پر خرڅولو کې پیږي کنه و ان لم يسمه اگر کوئی حدیث کړي وسنه نه کړي اگر کوئی حدیث کړي وسره نه کړي خو بیا هم په کې داخله وی ځکه کور څه ته ویل کېږي کور دغه باندې ته ویل کېږي کنه ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وان لم يسمه بلا مسله کوي عبد الله مولوی سیوا ستا پټه دی زمکه دی دا صحیح شو یو کانال دو کانال زمکه ستا دا نو پدې کې الکه ما تا ویل چې دا یو کانال زمکه ز خرڅوما په 20 لک روپۍ سړی رااله زید ستانه واغستله 20 لک روپۍ حواله کړی او پای کې چې کمی بوټي ولاړلی سیدا
کجوري دي یا انګور دي دا به ته نه وې چې اوس ونه خلې پیسې دي واغېستلې او دا اوس وې کور ته ځغلې نه دا ونې بوټي په دې ځمکه کې صحیح داخلي ومن باع چا چې خرج کو ارضن ځمکه دخلن داخل بی ما هغه څه فيها چې په دې ځمکه کې من النخل د کجورنا او شجر د وننا فی البيع پر خرڅولو کې بداخلي و ان لم يسمي اگر کو دې تذکره نه دکړي ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسميه اسبل مسله کوي هغه ده ونی بوټین دي فصل پکې ولاړلې غنم دي جوار پکې ولاړلې شولې پکې ولاړې دي نو دا پکې داخل نه وي فصل پزما کې داخل نه وي تا دا پټه په 10 لک روپۍ باندې خرڅ کو په زید باندې سیدا خودي کې وستا سو ولاړلې سبا کې غنی ولاړلې سبا کې جوار ولاړلې سبا کې غنم ولاړلې دا بس تای دا مشتری نه دا په خرڅولو کې داخل نه ښه فصل او ونه بوټو کې فرق دی پرې پیږي نو وايي ولا يدخلون داخلي الزرع فصل في بيع الارض فخرسولو د زمګه کې الا بالتسميه مگر په ذکر کولو سره او کو ذکر شوی چې لکه دا فصل سرستا شو نبي خو به خبره ده خو کو سره زمګه خرڅ شو د دې په کې سره تذکره ونه شو نه په کې داخليږي نا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.